زه نن په علاقه مانوډیری تحصیل عثمان خیل ګردۍ کې موجود یم. زما راټول مشران راټول شوي دي دلته. تاسو دا کار یې نه دیو دلته د علاقې چې کوم مسله د ټول نه غټه مسله موږ ته دلته مختلف مسایل دي د سکول د صحت د اسپتال. خو نن دیو اپنی مدد آپ کے تحت په خپلو پیسو په خپله چاندۍ یو پل را شروع کړی دی چونکې دلته زموږ ډېره آبادي ده په مانوډیری کې. دلته روزانه تقریبا 800 ماشومان په دې خړ پورې وځي را پورې وځي چې کله یخني شي نو هغوی بیا په دې خړ پورې وتی نه شي. دیو یو کوشش دا کړی دی په خپلو پیسو د چا نه هیلپ هم نه دی غوښتلی نه د ریاستي ادارو نه نه داسې د سیاستمدارانو نه. په خپلو پیسو دی یو کار روان کړی دی چې دوی پل جوړوي. دا ډېر غټ غټ پیپونه راوړي دي کار روان دی. ټول مشران هم موجود دي دلته. ټول نه غټه مسله موږ ته دا وه چې کله به جمع شو ماشومان به دلته کله سکول ته راپورې وتل چونکې په د خوړ نه پورې غاړه چې کومه علاقه ده دلته داسې چې کوم ښې تعلیمي ادارې دي هغه نشته دی. ټول خلک دې طرف ته راپورې وځي یا قذافي ته ځي یا مونډه ته ځي یا ښار ته ځي. نو د پل چې کومه مسله وه دوی په خپله باندې حل کوي. دا زه ټول چې څونه پښتون ولس ما په ټوله دنیا کې اوري زه یو میسج ورکول غواړم چې هغه خودداره ولس دی چې دیو د هېچا په اوږه پسې میش نه ګوري. د اپنی مدد آپ کے تحت په خپلو پیسو په خپله منډه تړله دی کار روان کړی دی. زما سره ډېر مشران موجود دي د دې نه به هم تپوسونه کوو چې یاره تاسو څنګه دا یو سټیپ واخیستو او مخې ته ستاسو داسې کم څوک شته چې تاسو سپورټ کوي که نه په خپلو پیسو هم کلی دی. د دې ډیټیل به تاسو زما د مشران وایي. دا کتابونه ته وګوره. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. زمونږ دا مشران راغلي دي ډېرې ښې خبرې وکړې. زمونږ یو وراره دی هغه لکه دا دغه هم کوي نو هغه ما سره څه مشوره وکړه د چا دې کار ته سوچ هم نه و. موږ یو ورځ په دې لار را روان وو او یو ماشوم و هغه په دې اوبو کې راپرېوتو او بسته د غریب سره وه او بسته دې لمده شوه. زمونږ زړه ته ډېر درد ورسېده. زمونږ له ما ته ویل چې کاکا د دې کار څه لکه څه سوچ وکړه. زمونږ لکه څه د 9 میاشتو نه مخکې دا سوچ کړی و نو موږ پکې لکه څه هېڅ شی هم نه ولاړو چې تاسو زموږ سره څه وکئ او څه دغه را سره وکئ. هغه وویل چې زه زموږ سره خو څه نشته دی خو زه څه کوشش به کوو انشاءالله. هغه به هم راسره امداد کوي. هېڅ شي صاحب هم زموږ سره ډېر دغه کلی به دی کې ډېر لاس اړولي او وبې هم کړي انشاءالله. او زمونږ د سیاسي د خلکو سره څه تعلق نشته دی که نه چې موږ ته سیاسي سړی به راځي او دلته به څه دغه کوي. او زمونږ لکه د عوامو په تعاون به کېږي ستاسو په تعاون به کېږي. دواګانې به هم راته کوئ او تعاون به هم را سره کوئ او ستاسو پیسې به ماشاءالله انشاءالله په صحیح ځای کې لګي. او که څه دغه و موږ به تاسو ته ټول دغه هم وکړو چې کله دغه شو دا لیکو موږ ځان سره او دا څه پیسې وي د هغه کسانو نومونه موږ چې څوک سره کوي د هغو نومونه موږ درکړو د هغو ثبوت به هم درکړو او انشاءالله ټول کار به ښه به اوبه دي پکې که نه یار دې ته ته وګورې ولې بچه دې ته وګوره دا اسرار الدین زوی دی ولې